السلام علیکم ملګرو، هیله امید ده چې راته روغ او جوړ یاستئ. ملګرو، راځه په نننۍ ویډیو کې موږ په یو بل آپشن باندې کار کوو. بخښنې سره یوه بله موضوع باندې کار کوو. هغه موږ سره ډیفالټ پروګرام دی. ډیفالټ پروګرام څه ته وایي ملګرو؟ کله چې ملګرو موږ په کمپیوټر کې یو پکچر راخلاصوو، پکچر اوپن کوو یا موږ یوه ویډیو سټارټ کوو، ویډیو پلی کوو، هغه موږ سره په یو پروګرام کې راخلاصیږي. پرته له دې چې موږ د کمپیوټر یوه پوښتنه وکړي، موږ ته بای ډیفالټ په یوه پروګرام کې راخلاصیږي. که چېرته ملګرو زه دلته راشم، زه په دې ویډیو باندې کلیک وکړم، دا ویډیو زه راخلاصوم. نو تاسو ګورئ ملګرو چې موږ د کمپیوټر کومه پوښتنه نه کوي، موږ ته مستقیمه موږ ته ویډیو راخلاصیږي. خو دا ویډیو ملګرو موږ څنګه کولی شو چې په دې لپاره یو ډیفالټ پروګرام وټاکو. ګورئ دلته زه کلیک کوم، په ډیفالټ پروګرام باندې کلیک کوم، سیټ یور ډیفالټ پروګرام باندې کلیک کوم. نو موږ سره به ډیفالټ پروګرام راخلاص شي. ګورئ ملګرو، موږ سره د ایمیل لپاره کوم ډیفالټ پروګرام چې ټاکل شوی موږ سره هغه میل دی. د میپس لپاره موږ سره ډیفالټ پروګرام چې ټاکل شوی دی هغه میپس دی. د موزیک پلیر لپاره موږ سره ډیفالټ پروګرام چې کوم ټاکل شوی دی ګروو موزیک دی. د فوټو ویور لپاره کوم ډیفالټ پروګرام چې دی هغه د فوټو په نوم یو اپلیکیشن ده، په دې کې به موږ ته ټول فوټو یا پکچر موږ ته شو کېږي. بل ملګرو موږ سره د ویډیو پلیر لپاره چې کوم ډیفالټ پروګرام ټاکل شوی دی وینډوز میډیا پلیر دی. کومه ویډیو چې موږ پلی کړه موږ سره وینډوز میډیا پلیر کې پلی کېده، ځکه موږ سره ډیفالټ پروګرام دلته وینډوز میډیا پلیر ټاکل شوی دی. ویب براوزر ملګرو موږ سره ډیفالټ پروګرام چې دی موږ سره مایکروسافټ ایج دی. زه کولی شم چې دې ته ویب براوزر زه ګوګل کروم ورته وټاکم، داسې انټرنیټ ایکسپلورر ورته وټاکم. هر یو چې تاسو ورته ټاکلی شئ هغه تاسو د دې ځای څخه کولی شئ. بل ملګرو زه غواړم دلته وینډوز میډیا پلیر زه نه غواړم چې موږ سره د ویډیوګانې په وینډوز میډیا پلیر کې شو شي، موږ ته ریپلی شي. زه ورته موویز اینډ ټي وي همدا ډیفالټ پروګرام ورته ټاکم. موږ سره به ډیفالټ پروګرام همدغه راځي اوس. نو تاسو ګورئ ملګرو چې موږ سره د ویډیو پلیر لپاره موږ بای ډیفالټ پروګرام چې موږ وټاکه هغه موویز اینډ ټي وي موږ ورته وټاکو. اوس ملګرو که چېرته موږ کومې ویډیوګانې راخلاصوو، دلته راشم په دې باندې کلیک وکړم. تاسو ګورئ ملګرو چې اوس موږ سره ډیفالټ پروګرام چې دی هغه موویز اینډ ټي وي ډیفالټ پروګرام موږ سره وټاکه. تېر ځل چې موږ سره کوم ډیفالټ پروګرام ټاکل شوی هغه وینډوز میډیا پلیر و، دلته د هغې آیکن هم ښکارېده. اوس موږ سره موویز اینډ ټي وي ډیفالټ پروګرام وټاکل شو. موږ سره به کمپیوټر اوس په دغې کې کوم ویډیو چې موږ پلی کوو په کمپیوټر کې موږ سره په همدغه کې راخلاصېږي. تاسو ګورئ زه دې ځای څخه اوپن کوم، موږ سره کمپیوټر کومه پوښتنه نه کوي، موږ ته بای ډیفالټ په همدې پروګرام کې موږ ته ویډیو راخلاصېږي. دا ملګرو موږ سره بای ډیفالټ پروګرام و. که چېرته زه دلته راشم ملګرو کنټرول پینل باندې کلیک کوم، دلته راشم ډیفالټ پروګرام باندې کلیک وکړم، سیټ یور ډیفالټ پروګرام. بل ملګرو موږ سره د میل لپاره دی. موږ کولی شو چې د میل چې کوم اپلیکیشن دی موږ ته چې کوم ایمیلونه راځي موږ سره به په میل پروګرام کې شو کېږي. نو زه غواړم چې دې لپاره یو بل پروګرام وټاکم، مایکروسافټ ایج وټاکم، ګوګل کروم وټاکم. هر چې تاسو ټاکلی شئ تاسو ته به په هماغه کې ایمیلونه راځي. د میپس لپاره تاسو هم ډیفالټ پروګرام ټاکلی شئ، همداسې موزیک پلیر لپاره ډیفالټ پروګرام ټاکلی شئ. د فوټو لپاره فوټو ویور تاسو سره د کوم اپلیکیشن کې تاسو سره فوټو شو شي تاسو سره دې راخلاص شي. که چېرته زه ډبل اسټیټر دلته وټاکم ملګرو، موږ سره به چې زه څومره پکچر په کمپیوټر کې راخلاصوم موږ سره به په ډبل اسټیټر کې راخلاصېږي. خو بای ډیفالټ ریکمنډډ فور وینډوز 10 ریکمنډډ موږ سره فوټو دی. نو دا موږ سره بای ډیفالټ ټاکل شوی دی. تاسو ملګرو په خپلو کمپیوټرونو کې په دې باندې کار وکړئ چې موږ سره ډیفالټ پروګرام څه ډول کار کوي. تاسو د فوټو په ځای تاسو چې چېرته په خپل کمپیوټر کې فوټوشاپ همداسې ډبل اسټیټر تاسو انسټال کړی وي تاسو هغه ورته وټاکئ، تاسو په دې باندې تجربه وکړئ چې تاسو سره همدغه کېږي او که نه. دا ملګرو موږ سره د بای ډیفالټ پروګرام موضوع
زه به په دې هیله او امید چې تاسو یو څه زده شوي وي. د خدای په امان.